د ملګری دا تاسو کړی دی چې بعضی خلکو دا عقیده ده چې الله رب العالمین په هر ځای کې دی. په دې کې صحیح خبره کومه یو ده؟ جواب د دې خبرې دا دی چې الله رب العالمین متعلق د خلکو مختلفې عقیدې دي. د بعضی خلکو عقیده ده چې الله رب العالمین په هر ځای کې دی، او د بعضی خلکو عقیده لپاره دام ده چې الله رب العالمین لا مکان کې دی. دا مکان معنی دا چې څوک وایي چې الله رب العالمین نه بره دی، نه کته دی، نه ښی طرف ته دی، نه ګس طرف ته دی، نه په دې عالم کې الله داخل دی، نه د عالم نه خارج دی. نو د دې خلکو په نسبت باندې والعیاذ بالله الله رب العالمین داسې معدوم دی. لیکن د اهل سنت والجماعت چې کوم اهل سنت خاصه دي، د هغو عقیده ده چې الله رب العالمین د عرش نه بره دی، او په دې باندې د قرآن ډېر آیتونه په دې باندې دلیل دي، او حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم په دې باب کې ډېر دي. لکه قرآن کې الله وایي الرحمن علی العرش استوى، رحمان ذات چې د عرش نه بره دی، حاصل آیات. دغه شان قرآن کې الله رب العالمین داسې فرمایلی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل، الله رب العالمین ته پاکي خبرې برخیږي او پاکي کلمې الله ته برخیږي. نو دین دلیل دی چې الله رب العالمین بره دی. تعرج الملائکة والروح، نور ملائکه جبرئیل علیه السلام دا برخیږي. او دغه شان عقلي دلایل دا دي چې انسان کله دعا کوي نو لاس بر الله رب العالمین ته نیسي. نبی صلی الله علیه وسلم دا وینځنه تاسو کړو چې اين الله، هغه وینځم نبی اسلام ته دا ویلو چې په سما، نبی اسلام اعتقها فانها مؤمنه، هغه سړی ته وې صحابي ته دا آزاد کده مؤمنه ده. او نور په دې باندې ډېر دلایل په زرګونو دلایل الله رب العالمین په علوم باندې چې الله رب العالمین په اعتبار د ذات سره د عرش نه بره دی، او په اعتبار د علم سره الله رب العالمین په هر ځای کې دی. او په دې باندې امام زهبي رحمه الله کتاب لیکل کتاب العلوم، هغه کې دا ښه تفصیل کړی دی او ښه تشریح ترې مسلې کړې ده. جزاکم الله خیر. السلام علیکم.